تیمم ډیر آسان دی. حدیث د بخاری کې چې کوم راځي بعض روایت کې 2000 بدی کنه یو ځل ضرب ورکی او په مخ به راکاږي او بل ځل به ضرب ورکی د څنګهلو پورې بس صرف داسې مسکه بس دا به نشي دا ګوتې پکې داسې کی او ته به چرته وي کوم ځای پکې وچ پاتې نشي په وچ کې بل اسه وچ پاتې شي دا سو بخو نه د الله باندې وهم والے بل صحیح حدیث د دغه نه قوي حدیث د صحیح بخاری او صحیح مسلم هغه دا دی چې یو ضرب ورکړه مکه او کله کې شګه مګن ختم دا دوه رسول الله کې دا سوه او یا لک پوکې بس دا چلو کا او دا چلو بس دی مړو دی بس دا ستاسو یو سیکند خبره ختم تیمم مصیبت ده که نعمت ده نعمت ده تیمم آسانی ده الله دی امت ته بطور نعمت ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مخکنو امتونو ته نه دی ورکړی شوی تیمم صرف دی امت ته ورکړی شوی نو چې ته په خپل اوس مصیبت جوړې نو دا خو تاسو وهم راخسته نبی صلی الله علیه وسلم او الله مونږه مصیبتونه ختمي تکلیف کې نه چي دین آسان دي سارا تګران کړ نو ګور داسي برا ولید ګور داسي بوزا دا ګوتو کې ګور ته چلو کا دا ګوتو کې دا چلو ګوتو کې دا داس فزول خبري خو اسماره ته طریقه خو له په مخې دا سره کاغو دا چلو دا تیمم او یو ضرب ورکړ یو سکند ولګي او دا د اودس قائم مقام